یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مور څه نوم و. محترمو، اول خو دا پوښتنه مناسبه نه ده. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مور څه نوم و، او ځکه چې نسب پلار پسې ځي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پورا تاریخ پروت ته تر آدم علیه السلام پورې ان شاء الله که عمر بقا وکړه سره د حوالې به درته ښیم. خو بیا هم د دې ملګري ارمان پوره کوو. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مور مبارک د نوم متعلق دا کتاب دی البرکات النقیبیه. دا کتاب دی او دې کې صفحه ده یو کم دیرش. دې کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مور مبارک نوم کې دوه قول ذکر کړي دي. یو قول دا دی چې د دې نوم خدیجه و، دویم قول دا دی چې د دې نوم فاطمه و. البرکات النقیبیه او صفحه ده یو کم دیرش اول جلد.